بعض خلق رمضان په دې پیږي چې دا د خوب میاشت ده چربانګې کله ودو ماسپخیم منز قضا سحر منز قضا مازیګر رافاسی ام تندی چې کوم دی ډېر بدحالی چې روژې د روژې څه مطلب د روژې چې کوم مقصود هغه خو ستانه فوت شو په غفلت کې لاړ دا خو له دې دپاره ده لعلکم تتقون چې تقوا فرزګاري عبادت شوق د الله محبت د الله د هغې په ذکر سره د هغې په عبادت سره تا ته میلاو شي مقصود د رمضان خو دا نه دی چې ټوله شپه چې کوم دی ګپونه وله او ډرامې کوه او په کوڅو کې منډې وهه او په بازارونو کې چې کوم دی هغه زغله رازغله او چربانګ چې کوم دی بیا چربانګې وکوو اللهم باسمک اموت ودش او بیا فروت ګوره چې څوک شور ونه کړي ګوره که چا شور وکړو نو بیا به داسې کومه او بعضې پکې لا سرتېري راپاڅي په زنانه هم لاس پورته کړي ماشومان هم وایي چې زما خوب خراب شو او ځینې ښځې هم بېچارهګانې په دې پیره کوي چې سړی وده دی چې واړه چېرته شور ونه کړي او صیبه سړی وده دی چې څوک چېرته چې کوم دی ور بیرته نه کړي د هغې خوب خراب نه شي دا مقصود د رمضان و چې ته ټوله ورځ وده شه رمضان المبارک خو د یو یقظت او د بیدارۍ میاشت وه چې ته شپه هم د الله په عبادت کې تېره کړه ورځ هم د الله په عبادت کې چې کوم دی هغه تېره او بیا چې ماښام شي نو ډوډۍ ته دومره کښېني چې ماښام مونځ پکې قضا شي خوري چې ډکېږي نه شیخ به وایي د لاندې نه اټکې راشي چې خدای دې وبخه نور مه رااچوه ځای نشته دا رنډونه ولګي او دا چې خوله نور هم چې کوم دی ډکوي تر دې پورې چې بیا بېچاره خېټه کولاو شي او په نورو پریشانو کې ونه نه دومره ډېر خوراک تا ته به د رمضان احساس څرنګ وشي چې بیا تراویح نشي کولی او روژه ماتول او ستونې ستا پرېږدي یا الله توفیق چې کوم دی راکړه ګنې زه خو د پاڅېدو نه او بیا د مونځ توفیق نه میلاویږي نو چې چېرته لنډې تراویح او زر تراویح نو منډه کوي داسې غافل انسان به څه شل رکعته تراویح وکړي چې ځان نه هغه داسې په خوراکونو په ډېرو شیانو خوراک باندې خېټه پړسولې هغه به چېرته مونځ وکړي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د شپې د عبادت دپاره ملا نیغه ساته چې خېټه دې ډېره غټه نه شي چې بیا ته ودرېدلی چې کوم دی هغه نه شي